پنځم پوښتنلیک. په بلجیم کې د پناه غوښتنې د راجستر کېدو د پروسې یوه برخه هم یو لړ پوښتنو ته ځوابونه ویل دي. د پناه غوښتنې د راجستر پر مهال به د کډوالو د ادارې یو کارکونکي له تاسو څخه د یو پوښتنلیک د ځوابولو غوښتنه وکړي. دا ډیره مهمه ده چې دغه پوښتنلیک په سمه او دقیقه توګه ځواب شي. دا ځکه چې د کډوالو او بې اسنادو وګړو لویه کمیسارۍ یعنی CGRS د همدغه پوښتنلیک له مخې تاسو سره د مرکې یا انټرویو لپاره خپلې پوښتنې جوړوي او یا ورته چمتووالی نیسي. اول، ستاسو لپاره په دغه برخه کې غوره سپارښتنه دا ده چې تاسو دغه پوښتنلیک د کډوالو د ادارې او ژباړونکي په شتون کې ځواب کړئ. کله چې ټولو پوښتنو ته ځواب ورکړئ نو تاسو ته به د دغه پوښتنو ځوابونو یوه کاپي هم درکړل شي. تاسو کولی شئ دا پوښتنلیک له ځان سره یوسئ یا په خپله یې ځواب کړئ. خو دلته به تاسو له ژباړن او د کډوالو ادارې کارکوونکي له مرستې پرته دا پوښتنو ته ځواب وایاست. په دغه پوښتنلیک کې دا فرصت درکول کیږي چې په لویه کمیسارۍ کې د مرکې یا انټرویو پر مهال تاسو سره د انټرویو کوونکي تن د جنسیت په اړه ټاکنه هم وشي. یعنی تاسو کولی شئ وغواړئ چې دغه انټرویو کوونکي تن باید نر وي او که ښځه. همدا ډول د ژباړونکي په اړه هم ورته پریکړه کولی شي. خو د خپلې ټاکنې سبب هم کیدای شي ځینې وخت درنه وپوښتل شي. لویه کمیسارۍ به ستاسو غوښتنې د خپل شونتیاو په حدود کې په پام کې ونیسي. دوهم، ژباړونکی یو خپلواک او بې پرې شخص دی چې د کمیسارۍ کارکوونکي ته ستاسو د خبرو او تاسو ته د کمیسارۍ د کارکوونکي د خبرو د ژباړې دنده پر غاړه لري. ژباړن د پناه غوښتنې په پروسه کې لاسوهنه نشي کولی. دریم، د کډوالو اداره به ستاسو د پناه غوښتنې لویه کمیسارۍ ته وسپاري او لویه کمیسارۍ ستاسو د پناه غوښتنې ټول محتویات تر څېړنې او پلټنې لاندې نیسي. په دې ترڅ کې تاسو د خپلې پناه غوښتنې له پیل څخه د حقوقي وکیل د مرستې غوښتنه هم کولی شئ. که چیرې تاسو وغواړئ د حقوقي خدمات ستاسو لپاره وړیا هم برابریږي، ولې د دې لپاره باید تاسو په کم کې د خپل سوشل مرستیال څخه دا غوښتنه وکړئ او یا یې د خپل اوسېدو په سیمه کې پلټنه وکړئ.